غلجي لاره کومې وه ده حاجي غلجي لاره چیرې ده ماشاءالله ستاسې څنګه ششته صابونه د استي دا غلجي ده حاجي واجد دا کور چیر دی د حاجي واجد کور چیر دی تړګي مسې څنګه وده السلام علیکم دا غلجي لاره چیرې تللې ده غلجي لاره چی روان یاست دلته چې د باغ را پیادې مخکې کسان ولاړ دي ښه غلجي له روان یاست باغ ورته شاته دی ودی دا کا زمنانم دا د موږ روان یو غلجي وفاته یو اورې ځوانه څنګه شه غلجي لاره کومې وه ده جلاره دغه سیده ورځه د کاټ ماټ خو به نه وي یو منده دورې کاټ یې ډرون راغوانې مزه کلنډر سر مننه کور وده څنګه شه یې حاجي غلجي لایه لاره تللې ده غلجی سیده ولاړ شو ښه مننه کور ودان دغه لاره ده شه د خیره غلجي له روان یو داروخانو خواته لاره نه را معلومېږي دا مازدا والا مې ودروي ما د لارې پوښتنه به جوړ کړم حاجي غلجي لاره چیرې ده څو منټه لاره لا پاته ده موږ خو ډېر ستړي سوي یو 20 منټه ښه مننه کوم صابونه دي راخسې حاجي واجد له زه کوم صابونه دي راخسې چیرې وړې ښه ازاله دې په خیر ورسوه دا د فیصل آباد له روان دي ټول کلو یې راخسې دي دا مازدا ده ټول اکا زه 15 منټه سفر لا پاته دی دقت خو دې نه یې کړ څه صاحب بل اکا دی ښه راځي خیر دقت مې لا نه دی کړی 10 منټه سفر لا پاته دی بس درځه ښه د خیره موږ خو د غلجي غرو خواته راورسېدلو دلې یو باغ دی راسي دلې یو باغ دی د داروخان پوښتنه به وکړو چې داروخان دلې شته که نشته دلې خلک لګیا دي صابونه ډکوي سیند ته تاسو وګورئ السلام علیکم ستړي مه شئ څنګه یاست کیمرې څخه خو به خوا نه بدوئ او د کیمرې څخه خو به خوا نه بدوئ اصلي ده ښه بیا نو مننه بیا نو دا شناخته خلک دی وایي تا ته لایکونه درکوم مال زه ویډیو جوړوم خو به نه بدوي یا خدای دې راوله السلام علیکم ستړي مه شئ جوړ په خیر ستړي مه شئ څنګه شه جوړ په خیر ځوانه ستړي مه شئ جوړ په خیر ځوانه څنګه شه یې څه کریټ دغه کوې کې ډکه یو کریټ ډکه ده یاران ته به ښکارا کړه ستړي مه شه ځوانه څنګه شه جوړ په خیر څنګه جي ماشاءالله ستاسې څنګه ششته صابونه د استي دا غلجي ده دا چیرې استوئ دا ځواني ښه تور کلو دی اوه ماشاءالله اکا زامنو سیب که خوري در واخلي یو دا د څو ټیم پورې دا کاټوي اجي د څو ټیم پورې کاټوي څنګه د دې کټای څو ټیم پورې لا شو دا اوس تقریبا میاشت لسته ښه دا تی دی په چن راخلی کاټوي نور څه علاوه د الله ډیر شکر ته خپل الوای جوړ خناس
څه به کوې دا خو موږ هر کال راځو درته اوس موږ یو ملګری راغلی دی په هغې پسې راغلي یو څوک دی څه داروخان نومېږي بابوی هغه کومه ځای د ډبه پشین سره راغلی هلک دا ټیک که نو دا باغ د چا دی ستا خپل یې و ښه ستا نوم چیست عبدالله عبدالله صحیح صحیح ماشاءالله دوی ما څنګه شي په خیر دې کړه د دې کریټ په څو زی مارکیټ کې اجي بس دغه 1500 شپږ ول دی 15000 ارخي یا هغه نستغه په دی ولا غدي ورو ښه ستې خو ماشاءالله ډېر ښه څه دی اوس تر مارکیټ سره شته دی و بس صحیح دی اجي موږ ماش پښتنه کوله بیا به تعالی چکر راو داګه خو بیا د لراز و ان شاء الله نو خدمت چي یا ارسه بس ما دغه ویډیو سه بوده می جوړول مننه خوشاله کور ودان مننه کور ودان دا فیس ته داروخان نه دی لیدل یا شه ته ودی بیا موږ پیدا کو بیا په تی و هندوس دا داروخان دی داروخان د لې نسته مخ ته زو کلی سیدی اصل د غلجی کلی سیدی هغه مخ ته دی نو ان شاء الله لته مخ ته پیدا کیږي دا کریټونه بیا د رقم ټریکټر کې واچي د دیزګي سه بیا وړي ارتیوزګي مازدا ولاړی هلته لوړی سیب دی راواکسیا کازو تیش کارک تو ګوره دا د ادراباد خوند کې غدا ځای خوند کې ها دا په څلور 500 کیلومتر او دلې راي دا غیت ټاپ سردانی بالکل سردانه شوز د خیره مخ ته زو مخ ته به پښتنه وکړي دی چیرې دی راځي ستړی مشه اجي واجد دا کور چیر دی اجي واجد لوړ دی مخ ته ولاړ څه درځه مخ هغه کور ته ګورې لوړ څنګه چشته یا گشین کان لارم دا اگر اکسان دا دا جواجد کور چیر دی؟ دا خانواج و دا غلجای و پور 100 منټه لري دی غلجای کې نه 100 منټ سفر دی مخته شل منټ ای چی راخسي ایسه بکه شا اټیکس مننه درځه مخته دی 20 منټه سفر لا پاتې څنګه څه کوي تا چاو دا غلجای سکه انډیواله ستړی مش ستا کس واخلم یو او بنه بده چی روانه کوټ ای بټی د چش بټی مراخی څنګه دا د انګور دي انګور بټ دي انګور پاخه دي نو کوم دې زموږی سکمل ها کتی خپل د بل بټی راخی خپل د بل شه نور شایاس نه نه ولد وسیب مې شي نسته وله او بیم نسته مشتجی او بچیری او به داره سپورت په مې راځي شه ابا سیدی مننه کور ودان خوشاله وس ورسی ای یخ لوړی ها ای د یخ تیاریان په غرو کې چالو په غرو کې د یخ تیاریان چالو دي وس تاسو ته ګوره جب خوند کی غلچې نه دي هغه توګه ستړی مشه څنګه ودا مبارک ششکه کام
پاڼې څه پکې شکون بیا سویش کې څه پکې سوچ راچ ښه پسونه لرې څو دانې و اته لره خرڅوې یا ولې یو دانه پر خرڅ که نه سمجھ خاص ښه اوبه چیرې دي یاره تږې یم اوبه څښم اوبه دراوړه تې راوړې و زه د کور لرم یا ودرې راس بس کور ودا موږ خپل ارته مخ ته چونه نزدیک یا بس موږ یارې د غیر راسته اخلاق زموږ خوښ مننه خوشحاله اوسه نور ښه یې زنده باد زنده باد دا ډېر خوش اخلاقه ماشوم ځه داسې افسوس ګله ولاړ شو بیا دا وایم چې ځایونه بېرته دي